هلمند کې د معتادینو د درملنې او اصلاح مرکز له لوري 80 تنه هغه ناروغان چې نشه کول تر 4 میاشتنۍ درملنې وروسته چې اوس یې بشپړه روغتیا ترلاسه کړې ده، یاد کسان د خپل کورنیو د ضمانت په اساس د خوشي او خپل کورونو ته رخصت شول. د دې روغتیايي مرکز امیر سید احمد فهیم وایي د ډول معتاد کسانو د غوړه درملنې او کنټرول لپاره د با تجربه روغتیا پالانو لخوا هغوی ته روغتیايي او رواني مشورې ورکول کیږي چې د ناروغانو د درملنې او روغتیايي وضعیت په بهبود کې د پام وړ اغیز لرلی دی. 80 نفر معتادین چې خپل د تداوی مده یې پوره کړې ده او د کمیټې له طرفه څخه هم صحت جوړ ثابت شوی دی، خپل کورنۍ ته به وسپارل شي ان شاء الله. دا کسان چې د کمیټې له طرفه څخه صحت جوړ ثابت شي ضمانت چې اخیستل کیږي او د دې کورنۍ موږ ته ضمانت راکوي چې آینده کې به دا شخص ان شاء الله نشه نه کوي او د نشي توکو څخه به لرې ساتل کیږي او د دوی له طرفه څخه به پوره تعقیب کیږي. بلخوا کوم کسان چې تیر کې نشه کول اوس یې درملنه سوی وای د بشپړه روغتیا څخه برخمن دي چې نور به هیڅ ډول نشه نه کوي. دوی د برخه کې د اسلامي امارت مسولینو څخه مننه او قدردانی کوي چې د معتادینو درملنې لپاره یې هڅې دوامدار ساتلې دي. د نشي د ښکار کیږي چې کولای مې خوري شه دا بل مې اخیری معنا دا و دا بل چې پریښو ان شاء الله بیا نه کوم ولې په دې چې سپنجري سوال یار نه بیا نه کوم خپل د کورنۍ صداقه خواهشات لرم چې موږ پر یو کار معنا یو کار موږ پیدا او تداوی مو په پراتو غسوي ده هم د مجاهدینو خوشاله ډوډۍ ته د هر څه خوشاله الحمدلله تداوی مو سوي ده جوړ سوي موږ خپل په د خوشاله دي خپل کورنۍ ته به خدمت وکړو ټولین ته خدمت وکړو نه غواړو چې بیا د بس عمل وکړو د څه عمل وکوي و تداوی را وکړو اوس جوړم شو کارو ته مې د مخبت سودا ده نه دی پر دغه ژمنه ولاړ و څه دماغ مې ځای ته رااله په نور د شکارو پر مختګ به وکړو دی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت پر اتاک سره هلمند کې د معتادینو د درملنې او اصلاح مرکز له لوري د ګڼ شمیر په نشه روږدي کسانو درملنه سوې چې تر بشپړه روغتیا وروسته ورته کاري بوختیاوي او فرصتونه برابر سوي دي.